د مصاحب جان اندلیب او د zulfiqar کیف ویډیو نه تاسو ته مخامخ یم رستو غر دی او دلته مشاعره ده د ملک سرکار کوټې څانګه موتیخیل دا بورډ تاسو وینئ ډېره ښکلې دیره ملک سرکار جوړه کړې ده د سیمټو نه لرګي جوړ کړي دي ګرانو کتونکو دنده م ورته بوځم دا د سیمټو نه لرګي جوړ کړي دي بنده وایي لرګي دي هغسې کټنګ یې کړی دی دننه ډېره ښکلې دیره ده خو موږ د ګیټ نه رالو تاسو دننه بوځم دننه شاعران ادیبان ناست دي هغه یې به مو وینئ او د ملک سرکار ډېره ښکلې دیره ده ډېرې ښکلې مرغۍ دي پکې توتیان دي نورې مرغۍ دي هغې خو هلک بوځم ګوره ملک یې په خرنډو کې لیکلی دی بلکل ملک فارم هاوس ګیټ کې راواغست جی سندري کتونکو راشئ وګورئ توتیان دي ډېر ښکلي ښکلي پنجرې ورته جوړې کړي دي پنجرو کې هم لاندې سیلینګ کړی دی او ډیکوریشن یې کړی دی ډېر ښکلي توتیان دي هغه زیړ او سرې غاړې وي او دا شنه دي او سرې غاړې دي توتي ډېر دی تنظري دي بچي هم دي ورسره د کنې تنظرې دی دا ایراني دی او دغه تور د کنې دی هغه مادي دی دا نر دی دلته هم هغه دي څه په اګو ناست دي غټ چرګان دي او څه شي دي تنظري دي زرکان دي زبردست ګایم پرتی مړزان دي او بره پکې توتیان دي توتیانو کې ډېرې ښکلې جالې کړکړي به وي پکې بلکل چاپ کې لګ راته پیپر دا بلې شان چرګان دي سنګل دی دا مرګره نشته زبردست دی دا پکې لږ راشه وګوره زبردست ځای یې وکړی دی پکې ګټې بلاکونه او داسې درزونه یې ولاو پرېښي دي دا خو انتظارګاه جوړه کړې ده سمه ښکلي ځایونه یې وکړي دي دا یو پیلر وګوره دا بنده وایي د نختر بوټی دی د یارانې ځای جوړ کړی یارانې ځای جوړ کړی دی دا پکې ابشار دی دا پکې مانډاو دی کیمپر ډېر ښکلی مانډاوې جوړ کړی دی زبردست او د ګیس سیسټم یې څنګه وارېستی دی او زبردست یې وکړی دی فریج پکې ولاړ دی مکمل چې څه کراکري د لوښي جرګي ټول دلته کې موجود دي ډېر دا د سرکار ملک سرکار په دیره کې نن مشاعره ده ګرانو کتونکو شاعران ادیبان دي ګورلمین یوسف دی فیصل پاران صاحب حاجي ګل عزیز مانیروال تسکین مانیروال انور مانیروال ډېر ښه شاعران راغلي دي ډېره ښه مشاعره تاسو به وګورئ زبردسته مشاعره به وي خو دا دیره هم درته لږه غوندې خوله چې ډېره مزېداره ډېره جوړه کړې ده دغه پکې کمرې دي د دې مرغو خواته راشئ چې دا ډېر سپیشل هغه ځونډي والا توتیان دي ځونډي والا دي زبردست خپل دوه افشار په لګي دا کمرې دي خپل په کې ډېره ښکلې کمره ده دا بله ډېره زبردسته کمره ده د ډېرو مېلمنو لپاره په یو وخت کې ښه بندوبست دی ټینکۍ راواله وګوره ټینکۍ مونډۍ ده غټه مونډۍ را باندې وایي هغې جوړه کړې ده ټینکۍ پکې جوړه کړې ده ډېره زبردسته ده دا بیسن دی پکې
او وګورئ بیسل کې د ابشار په شان اوبه رابهیږي. زبردست د کار کې به پکې ښکاري. مونږ به چې دغه شیشه کې بیا دیوالونه به وښایه دا خران دی وښایه. دیوالونو باندې روان یم داسې دا خران دی دا مونډۍ دا کټینګ صاحب مانیروال هلته برنده کې شاعران ناستو، تاسو ولیدل ګرانو کتونکو اختر علي اختر ناست دی، صاحب مانیر دی او ذاکر یوسف دی، خالد ټاکر دی. دا زموږ ډېر ښه شاعران دي. نن ټول شاعران تقریبا ښه شاعران راغلي دي. انشاءالله چې ډېره ښه مشاعره به ریکارډ کوو. د دې ابشار پسې زموږ د کار کې دا اختر مونډی کې زبردست زبردست ښکلی ډیکوریشن. څومره څه چې پکې د لرګي په شان ممکن دي نو هغې پکې ټول کړي دي. بالکل یو ګمله تاسو ګورئ دا هم لکه رنګ دي او لښتې دي او وچې ډکې دي او هغه یې کټ کړي دي بل شان دي. او دې پکې صحیح بوټي هم شته دی په ابشار کې. ښکلی ابشار یې په ډیزاین زبردست جوړ کړی دی. بالکل چې لایټ پکې ولګي د شپې ول ډېر خوند کوي او څه چې تکې شنې اوبه صفا په نقشه جوړ شوی دی جي. سرکار ډېره وښوله په هغې کې کوم مرغۍ په هغې کې کوم د لرګي ډیکوریشن په شان د قیمتو کار شوی دی ډېر ښکلی. نو ما یې چې چکر ولګوئ او ابشار دې وروسته تاسو ولیدل شاعرانو مو لیدل او دې نه وروسته به باندې نمبر په نمبر یو کلیپ مشاعره ګورم. اجازت راکوئ په لوی لم سپارم د الله په امان.